اولنی سبب چې ته غواړې چې ژوند دې د مزې شي، که غواړې چې ژوند کې دې راحت راشي، که غواړې چې ژوند دې د سکون او د خوشحالۍ نه ډک ژوند وګرځي، الایمان والعمل الصالح، په الله به ایمان راوړې. د ایمان راوړلو نه پس به تکیه باندې تکیه نه وې، نه به کښېنې، بېغمه به نه کښېنې. والعمل الصالح، د ایمان راوړلو سره سره به نیک اعمال کې، اعمال صالحه به کې. د ایمان راوړلو نه پس نیک اعمال کول، په دې سره د انسان ژوند ته راحت، خوشحالي، سکون ملاویږي. زمونږ او ستاسو د ژوند نه چې دا سکون ختم دی، صرف یو ټکی ما اورېدلی دی چې ایمان، عمل صالح ته زما او ستا ذهن نه ځي. او دا قاعده یاده کړئ، قرآن کې چې چېرته هم الله ایمان ذکر کړی، هلته ورسره خامخا عمل صالح ذکر کړی. علما وایي دواړه لازم ملزوم دي. ایمان نه پس به غلی نه کښېني، غافله به نه ګرځي، دغه شانتې بې پروا به نه ګرځي، عمل صالح به کې، نیک اعمال به کې. د دې په وجه به د الله سبحانه وتعالی ژوند ښایسته کړي. قرآن کې الله فرمایي من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، څوک چې په تاسو کې نیک اعمال کوي، اعمال صالحه کوي، من ذکر او انثى، که نارینه وي که زنانه وي، وهو مؤمن، شرط دا دی په داسې حالت کې چې ایمان پکې وي. الله فرمایي فلنحیینه حیاتا طیبه، ښایسته ژوند به ورته ورکړو. غواړو چې ښایسته ژوند وکړو، خو نیک اعمال موږ نه کوو. نو معلومه دا شوه چې د ایمان راوړلو سره سره، نیک اعمال کولو سره سره به الله سبحانه وتعالی زموږ او ستاسو ژوند د راحت او د سکون ژوند راکړي راله.